السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم چې ښه د افغانستان د کرکټ مینوالو لپاره زبردست خبر. دوستانو که تاسو ته پته نو سبا زبردسته مقابله ده د افغانستان او د زیمبابوې چې دغه داسې لوبه ده لکه فینل. تاسو به کتلی چې په اول میچ کې باران او په کم چې دویم میچ و پرون نو هغه افغانستان ټیم وګټلو. نو یو لوبه وګټله، یو باران وګټله ویسي، نو اډرا شوې وه، یو افغانستان ټیم وګټله. اوس یو لوبه ده هغه داسې دی لکه فینل. که چېرې زیمبابوې لوبه وګټله نو سیریز به ډرای شي، که چېرې په افغانستان وګټله نو دغه سیریز به ترلاسه کړي او یو غټه بریا به شي. نو دوستانو تاسو څه وایي؟ رای راکړئ چې نن به سبا به افغانستان ټیم او د زیمبابوې نه دغه لوبه دغه سیریز وګټي که نه. یو خبره ورته کوم، پرون چې کومه بېګا لوبه شوې ده د افغانستان او د زیمبابوې، نو هغې کې زیمبابوې څه داسې ښه دغه نو کړی، ښه نه بېکاره یو ریکارډ پې افغانستان ټیم جوړ کړی، بېکاره پرفارمنس یې کړی. خو دا دی چې دا مثال یې داسې دی لکه چې ځینې وخت وچلېږي او ځینې وخت نه. خو دا دی چې زیمبابوې په خپل کور کې بیا چې سړی ریسار کې نه پرېږدي. نو افغانستان ټیم له پکار دی، خبرې مطلب مې دا دی چې لوبه ورسره وکړي، دا نه چې یاره بس موږ خو بله لوبه کې په 50 راټول کړي وو او دا دومره کمزوری ټیم دی او دا نه، کمزوری به یې نه ګڼي. افغانستان ټیم له پکار دی چې لوبه ورسره وکړي او بیا دغسې غټ شکست ورکړي او سیریز هم ترې وګټي. نو تاسو څه وایي؟ په کمنټ کې رای راکړئ. او بل ډېر ملګري تپوس کوي چې د پاکستان بله لوبه کله ده، ساوت افریقې، نو هغه بله ورځ ده په 22 تاریخ. ښه ورځ ده زه وایم چې ځکه چې یو لوبه د افغانستان نو چې په بله ورځ د پاکستان لوبې، نو موږ پښتانه خو د افغانستان پاکستان لوبه ګورو، ډېره لکه په مینه ورته کینو. نو دغه حساب دی چې لکه بله لوبه د پاکستان او د ساوت افریقې چې دا هغه په 22 تاریخ ته او سبا 21 تاریخ باندې په 12 بجې باندې د زیمبابوې او د افغانستان لوبه ده. دغه تاریخي فینل دی چې دغه به څوک وګټي. ستاسو په اندازه د افغانستان د کرکټ مینوالو نه تپوس کوم چې په کمنټ کې ضرور رای راکړئ چې افغانستان به دغه سیریز دغه فینل وګټي او که نه. دوستانو د کرکټ معلوماتي ویډیو وه، د ویډیو کتلو مننه. خوشحال او آباد اوسئ. د خدای په امان.